دغه له تکړه چې د لنډای په سرک راځي نو زمون کور خلکو ته وخی هغه د بجلیګر مولا کور دی وګوره ټي وي ډنډه چې په ولاړه ده وګوره دی اوهو خلکو له څه وایو ته دغه له تکړه د بجلیګر مولا کور له چې ټي وي رانه وتا خدای دې په هغه ورځ د کور وران کی چې زما کور له ټي وي زما په ژوند رااله زما کور دې خدای وران کی درې کورونه دي رانه غیر چاپیر درې واړو دا بمبولکان راوړي زمونږ دیوال سره ودرو خو هغه سره څه چالو کوي دیکھو وګورئ دغه له تکړه لنډای سرک جوړي سرک جوړيږي ټانګيوالم چې تیرږي وګورم بالانا سه دا په کوم رواني مطلب دا دی چې جوړ دا ټیکا ده زه خو ځکه وایم چې هغه ورځ به کله چې دا د ورسک بند راوشلي او داسې مونږ ټول واخلي سمندر کې مروا دغه له تکړه زه اوس ټیکادار یم سرکونو ټیکې علم دا هغه قوم کدا یو خان وې زما پسې خان نواب وې والله که تاسو ورته دا ویلې تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان لدا आवाज وکړي چې او خان وګوره دا سرک دی وګورئ تاسو خو خانانو پورنی کې يرولې د خانانو تالی سټو تاسو خو د خان د نوم تمام د سنبای پرتی خان لبته د سي आवाज وکي چې خان وګوره دا سرک دی خو زه درته سره نه ښکارم نو ما ته आवाज کې جا مولانا ته دا سرک دی به خو بس سرک د سرکار سرک دی سرکاري جوړي ما څه کار دی دا قوم دا خلک تیر ځله جوړېدو یو راغه سایکل راوستو تاوان راکا مالولی دا سایکل ټیر می په دې ستا سرک کې وشلې چې ته زر جوړې نه زما ټیر پکې وشلې دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال او دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکې یا عزیمه زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت وای خدای راستی کې وای دې قوم ته به زما دعا وکړي دې قوم د پاره سرکار پسې ما کم شی دی چې زه نن غواړم او ماله به حکومت رانه کی کم شی دی شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکای روس ته په دوروزی او شونه کوي او بجګر مولا لګیا دی ته په بالا مانه کې د دوايانو دکان کې دوايانې خرڅي کم شی چې دی غواړم ماله به رانه کی شته داسې نن وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه راکوي زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک د هر بر سر اقتدار طبقه دشمن ما چې دروغ مه وایئ دورنګي مه کوئ یا خو په دې ملک سم اسلام راولئ او یام چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مه علئ په دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې مولا او اسلام دومره وشرمېدو چې اړو چرې به شرمېدلې مولا اسلام 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 څشتانه خلق سبا دې قوم ته د اسلام نوم به چې سوکلي وای به په آرام کېنه مړه
شپږ کاله د اسلام چغې والی کېدې مونږ اړو څه ونه لیده، لہذا په آرام کښېنه، خدای خبر چې د اسلام دی څه شی. نو عزیزانو اسلام شرمول نه دی پکار، اسلام سره ټوکې نه دی پکار، اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار. اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو دوکه کړې ده، انجام یې څه شو؟ اول شروع په دې کړې وه چې پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سره بیا څه وکړه؟ لاړو ورپسې بل لاړو بل لاړو بل لاړو بل لاړو. اوس نمبر د ده یا خو سم چې سار کیږي د ملک په عدالتونو کې دی قرآن او حدیث پراتی چې فیصله به پدې کیږي، او یا به دعوایی چې اسلام دی وی رسخت زمانہ، یا به دعوایی چې اسلام دی وی رسخت زمانہ، یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي. زما عزیزان ایسے اشکال نشتا، مارشل آرڈیننسونه دا د انسان جوړ کرده قانون دی. په یو شپه کې که مارشل آرډیننس په ټول ملک حاوی کېدی شي، نو په یو شپه کې د محمد رسول الله جوړ کړی آرډیننس هم په یو شپه کې په ټول ملک حاوی کېدی شي. زما عزیزانو شور مه کوئ، شور خیر دی خیر. وی حج کې سکال 40 لکه خلک، نو یو حاجي راته وی چې 40 خو زما مخکې مړه شوي، نو مال چې 40 لکه چرته راجمع شي نو هلته خو به 40 خامخا مړه کېږي. نو تاسو هم دلته 40 زره راجمع یې که نه، نو څه ټکه ټوکه خو به هم پکې کېږي که نه، ټینګېدی چرته شي. ما ته وګورئ زمونږ د دې ملک جګړې تاسو لیدلې دي؟ جګړې د دې خپل ملک جګړې، دا د چرګې بچي دي، د چرګې بچي دوی داسې دانې خوري 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 خوري، ناګانه سره داسې داسې. اوس چې څوک ورته ګوري هغه ته دا پته نه لګي چې څه چلو شو چې دا چرګوټي سره داسې داسې، نو داسې به دوی روان روان ناګانه به کونټه سره نه وي. هلکه څه چل شو؟ څه چلو شو؟ ای د خدای بندګان، خدای چې انسان ته انسان ویلي د هغې دا مطلب دی چې په سره پوه هم نه شوی او یو بل تم داسې چل. دا انسانان دي. انسان خو دې ته وایي چې بل انسان وګوري او ځان پې قربان کړي، ځان پې قربان کړي، ځان د هغه علاج کړي، ځان ورته خر کړي او په اوږی کړي او سوري کړي او منزل مقصود ته ورسې. دا انسانان دي. نو خفه نه شئ، خیر دی، لږ وخت دی، ګنټه نیمه به دا جلسه انشاءالله لږ پړه زور تیر کړي. زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ملک قانون سو پورې بدل نه، تر هغې پورې د ملک د امن سوال نه پیدا کیږي، د زنا ورکېدو سوال نه پیدا کیږي، د غلا ورکېدو سوال نه پیدا کیږي، سو پورې چې د ملک قانون بدل نه. ملا دی، دا ملیان اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. تاسو به دا وی چې دا ملیان اسلام نه غواړي، اسلام آباد غواړي. کوم مولا چې وایي چې ما په دې کرسۍ کې نه وي نظام به زه چلوم، په توپه یې ولئ. عمده خلق ټیک دي او قانون بدل کوي، سزا مجرمانو ته د قانون مطابق ورکوي. ته وګوره چې د ملک حالت ټیکېږي که نه ټیکېږي؟ عزیزان حالت به څنګه ټیک شي؟ دا جلسې دي د محرم، دې خوا وګورئ، د قانون لیاز ساتل. عمر فاروق ته یو ښځه راغله، ماشوم یې په غېږ کې نیولی دی. عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې، کمیس ته ټاکی ګنډي، کمیس ته ټاکی ګنډي.
دیکھو وګورئ څه چل کوي کمیس ته ټاکی مونږه کمیسونو ته ټاکی ګنډو د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا غستمړه نه غواړي باړې ته ورپسې دي مالکه دې دکانونو کې والا کنه وای دا زما د سټینډر نه دي دا دکانداران چې دي نه سودا غستل زما د سټینډر باړې ته الله عمر فاروق امیر المؤمنین دی کمیس ته ټاکی ګنډي خزی ورته आवाज وکړي یا امیر المؤمنین تعال امیر المؤمنین دی خراشا عمر فاروق کمیس پځه پر خو لاس کې ستنی ولې په منډاغه بډای تراغه بادشاہ وخت ورته دی خراش په منډه ورته نن بته داسې وای یو سرکاري سړی ته چور خبر اورا وبوي چاته بل نشي ویلې وبوي کچرول ورغه او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخه اردلی ولاړی او ته ورته جو په فرش او یو سدیو سارز میں کوئی دنن لاڑے تاریخ دے بدلولو بابو صاحب السلام علیکم وعلیکم سدی جی ہاں دسے کوئی ورته کنه مونږ لا خمزان نه پړانګان جوړ کړی دي کنه تما ته جماعت کې جو مولا دیکھو راشه الله سپک اورک کړي په کچرو کې د دوانو مخینی تور تور غبابو سه زدي ا تاریخ جی کینال تبا وای دا تکنه وای زدر تسپک کارم جمعه در تسپک کاری نو خدای سپک کړي سوک چې بل تسپک نظر وای کته نه کوي په چا باندې غرض کته نه کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض کګدا د سپي په غولي غرض نه کا سپای باندې کا په غدا باندې غرض په ساحل کشته د هچان ډوبېږي په ساحل کشته د هچان ډوبېږي کڅوک نه کا په دریا باندې غرض زرحمال په درد یار کې د سي خواخ يم چې منشتا په دوا باندې غرض کته نه کوي پچا باندې غرض سوک بنه کوي پتا باندې غرض چې بل ته سپک کتلی نو خدای سپک کړي سپک کړي کنه تانه لا ورغه کو کین کېږي دا مونږ یو داسې خپنه شي تانه دیکھو ګورئ چې ورننه وته نو دغه شوي ټوپای خو دې داسې هی کنه داسې دی هی نو چې تانه لا نه خان سلام علیکم خان مرزا صاحب سلام مرزا وعلیکم خیر شاه جی خبره کا وای کنه ته خدا سیدا سیو کا تانه کی ته هو کله دا د وښ پیلای نه دی بنگارو باسي کنه کته نه کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کڅوک نه کا په دریا باندې غرض کته داسې شوي
لکه دغه خزه چې راغلی وه د حق علمبردار، نو امیر بم درته ملاویږي د عمر فاروق غوندې، امیر به درته د عمر فاروق غوندې ملاوي چې څنګه کما تکونون یؤمر علی، څنګه چې یی داسې به در باندې امیران راځي، څنګه چې تی داسې به در باندې امیران راځي. که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده، که مړم نو راشئ په قبر مې غلو کوي، په دوربین کې م کولی. دا خو به یو ځلې الیکشنې کېږي او ممبران به جوړېږي او بامبړان به جوړېږي او څه به جوړي، ښه ورځ پسې بړندېږي. څو پورې چې په دې 6 فوټه بدن دی اصلاح نه ده کړې او اسلام دې پې نه دی راوستی، والله که نه په ملک کې راولې او نه ښه ورځ وګورې. دغسې به د خدای په قهر اخته یې. هره ورځ سبزی والا له ورشئ، های 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 های، غوښې والا له ورشئ 18 روپۍ کیلو، های های های، کورکمان 15 روپۍ چټک، های های های، کور ته راغی ښځه لرګي نشته، های های های، 100 روپۍ من دي لرګي، 15 روپۍ کیلو من، های های های. دفتر ته لاړې، هلکه پلانې غلطي دې کړې، ایکسپلینیشن دې کال شو، های های های. ماښام چې کور ته رالې ښځه وړونه مې درته سهار ویلي، وړه نه وو، های های های. داسې یی که نه؟ هره ورځ به های های چې ټک مرګ به دله راشي او روان به بل جان، ښه ورځ به نه ګورې. تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی، نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ دی. عمر فاروق په منډه راغی، بیبي وایه ورته عمره په دې مې پوهه که چې دا د خدای قانون یوازې ما د پاره دی او که تا د پاره هم دی. عمر فاروق ورته وی بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشتا، دا الله قانون ما او تا د پاره یو برابر دی. ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب د پاره یو دی، امیر او غریب لا دی خو وګورئ چپ شو، امیر او غریب لا یو دی. نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی. څنګه؟ وی ستا زوی ابو شحمه ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی. ای امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل به کوې. امیر المؤمنین ورته وی بچیه ته کور ته لاړه شه، په ارام کښېنه، اوس زه پوهېږم زما کار پوهېږم. د قانون پاسبان بیا دې ته وایي، د قانون پاسبان بیا دې ته وایي. نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړی، که سړی غوړو او سره بولک بس ځه 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 قید بشي او یې ښه منډه کړي ځه. قانون پاسبان دې ته وایي. یو ښځه راله، دې خو وګورئ، محمود غزنوي ته یې وویل چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوسه کړه ځکه چې د هغه په پایو کې ډوبه کړې وه. محمود غزنوي ورته ښه ویل په ما دې روټۍ تر هغې پورې حرام وي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه نی اخیستی. یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوسه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه الم. نو پې ورغی، چې پې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه. د هندوانو پنډتان ورته راله، وی دا لکونه اشرفی او دا والا خو دا سومنات بوت ته زمونږ څه مه وایه، دا زمونږ ډېر لوی خدای دی. هغه وی اول د ده دا خېټه برمه کوم، چې وی والو په برچا د هغه خېټه ټوله د جواهراتو ډکه وه. محمود غزنوي وی
زاغه محمود نیم چې بت فروش جوړ شم، زاغه محمودم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي. د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او داغه سومنات دروازې کابل ته راوړې. کابلیانو بیا چې ده د ظاهر شاه کا د چا په حکومت کې تنبیه بیا هندوانو لور کې چې دا زمونږ ترور ده چې خفه نشي. کم دروازې چې محمود غزنوي راوړې. تاسو پوه شئ؟ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دی ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتې کېږي که نه جي؟ ځه شیخ صاحب د اخترونو کې نه ګورئ تاسو؟ د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپیګنډا وکړه چې چا ویشتی دی چې ویشتی دی چې د خدای په غضب زه اخته وم. ټلیفونونه دي او خلک دي 6 ډزه یې ویشتی دی او حاله چې کوم دی کلاشن کوپی ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راغله. نو صاحب ټول ملک سچ عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی. خو ګورئ ما څه وایي چې هلکه زه به مړ کېږم نه یو ورځ. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. مرګ خو یو ورځ درځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ ولې زه به مړ کېږم نه؟ لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی. تاسو خیال دی چې بجلیګر مولا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک څه ویلی نه شي؟ د بجلیګر مولا نیکونه به پیدا شي او د برواګانو دا د ښځو 3 دلګان به پرېږدي. نه دا پراپیګنډا دي دا د سک په ویښتو چې د 3 تبې ورکېږي دوی کړې وه. دا زمونږ ښځو پسې ستاسو ښځې دار چا دي؟ زمونږ هم یو ښځه 2 سترګې دي، ستاسو 2 سترګې، زمونږ 2 خپې ستاسو 2 خپې، زمونږ یو ښځه ستاسو یو ښځه، خو زمونږ ښځې زمونږ دي او ستاسو ښځې شاملات دي. تاسو څه خیال دی؟ بل بجلیګر به پیدا شي، بل به پیدا شي. سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده اسرائیل علیہ السلام ته وی د بیت المقدس تعمیر می اخته کړی دی، لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي. وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دې دپاره به بل سلیمان پیدا شي، بل به پیدا کی، بل به ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. حق دپاره هر زمانه کې اور وخت کې خدای خلق پیدا کوي. عزیزه که زما تا سره دشمنی وي او زه وایم چې هلکه دا زمونږ زامن خراب دي یا لونه خرابې دي یا ښځې خرابې دي، دا کنټرول کوي ګوره تباه کېږئ، غر کېږئ، رسوا کېږئ. دنیا کې خو به درته څوک څه وایي نه، آخرت هم تباه کېږي چې دا زمونږ ښځې داسې اوارهګردې ګرځي. عزیزانو خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، آخرت هم تباه کېږي. نو دا خو زما دوستی نه در سره، زه خو ستا خوشحالول نه غواړم، زه دې جړول غواړم او آخرت کې ښه کول غواړم. ټیک شه؟ عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي. په دې اخترونو کې تاسو وګورئ، وایي میاشت په کراچۍ کې نه ده لیدلی شوې. کراچۍ کې خواړه میاشت خېږي نه، نو کراچۍ کې میاشت چېرته ختلې ده روجي؟ کراچیوال خو وایي چې تراوی بھی نہیں پڑی اور روزے بھی نہیں رکھے اور سیویاں بھی نہ کھاویں تو کافر ہو کے مریں. تراوی میں ندی کڑی، روزے میں ندی نیولی چې منچې مو نه خورم نو کافر کوم خو ځان نه، منچې خو به خورم کنه، نو خو منچو والا دي کنه، هلته خواړو میاشت خېږي نه. میاشت خو زمونږ په صوبه سرحد کې د خوار غریبان مورمړي پلارمړي دغه ګوري. ټیک شو دي؟ بیا چې تاسو وګورئ هلال کمیټه اعلان نه کړي، هلال ملال کې دی نه ما ټیک چې ګواه پیدا شي راځي ډز ورکوي اختر دی
حکومت دلته ډیر داسي چې یاره حکومت اعلان نه کړ پټه پړون شي په خبرګو کېنې چې حافظ شي او نظر دی نه لګي نو 24 غنټې لګیای چې حکومت دا بد کړي په دغه وخت کې د مور میړه حکومت شي زمون په خلاړو اختر نه کوي نه روزه کې دا سم پکې شته کنه ډېر داسې یاره حکومت والا خو په وابډا هاوس ته کته د کراچۍ کې الو بلډینګ چي دی پلازا کې ناشتي بسکټ خوري نو داغي پس پیګمو کې میاشت راوخي ها بیا میاشت تاسو په ایمان وایي ته وګورئ تاسو د کم ځای خلک یې شاډن شتا ډبګړای لنډای کوټله بادر کله کمردین ګړای وغیرہ وغیرہ